نیکې هیلې د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. نن څلورنۍ د تلې 25مه چې د اکتوبر له 18 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام له اړوند دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر کې کړي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شتون په اړه د روسیې دریځ. ضمیر کابلوف وایي دغه ځواکونه په افغانستان کې له ټیکاو سره مرسته نه کوي. په چاودنه کې د پارلماني نوماند وژل کېدل. جبار قهرمان په هلمند کې د کمپاین پر مهال په بمي چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د نوماندانو د چوپتیا د شیبې رانږدې کېدل. د نوماندانو کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ترکیې له ولسمشر سره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لیده کاته. بشپړ خبرو ته ښه راغلاست. د سولهیالي شورا وایي چې ډېر ژر به طالبان د یو رسمي اعلامیې په خپرولو سره خپل پلاوی اعلان کړي. د سولهیالي شورا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکره یوازې د سولې د خبرو لپاره تسهیل کوونکې ده، خو هیلهمندي شتون لري چې د سولې هڅې به د جګړې پای سي. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار وایي د امریکا لخوا د پردې تر شا د سولې د خبرو اترو مخې ته مخ وړل د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راولي. د سیاسي ګوندونو او مخورو په شتون سره د سولې د سترې شورا دویمه غونډه په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر د سولې له سترې شورا غواړي ترڅو د سولې لپاره یوه جامع او د منلو طرحه جوړه کړي. د سولې واضح عملي طرحه وړاندې کول د ټولو دنده ده. د سولې عالي شورا هم باید په دې باندې کار وکړي، یو جامع طرحه جوړه کړي، د منلو وړ. مخالف لوري هم هغه ته چمتو وي مني او مطمئن وي چې په دې ترتیب د هغوی مشروع غوښتنې تامینېدای شي. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي چې امریکا له یوې ضعیفې لارې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او یاد هیواد هم نشي کولی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب وکړي. د ښاغلي سپانتا په وینا له طالبانو سره د امریکا نیغ په نیغ خبرې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. نمایندگان مردم شورای عالی صلح به یک طرف بنشینند و نمایندگان طالبان به طرف دیگه بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند. هر وقت که چنین کار آغاز شد ما میتوانیم از پروسه صلح و یا دیالوگ بین الافغانی صحبت کنیم. در جایی که ما حضور نداشته باشیم از کجا معلوم که همه چیز با پشت پرده طور دیگری به جلو نرود، طور دیگری که ما استقلال سیاسی خود از دست بدهیم. له بله خوا د اجرایي ریاست دویم مرستیال وایي چې حکومت باید له کومې تړلتیا پرته د سولې د خبرو اترو ور پرانیزي ترڅو د سیمې هیوادونه له کومې ویرې پرته په دو خبرو اترو کې ګډون وکړي. اگر ما یعنی می‌رخوایم یک شرایط بیاریم که همسایه‌های ما مطمئن شود که دیگه از افغانستان علیه ما یک پایگاه درست نمیشه، افغانستان دیگه به دشمن ما تبدیل نمیشه، افغانستان در جهت‌های مخالفی که احساس میکنن اونا دارن تبدیل نمیشه، ما فکر نمیکنیم که اونا به مسلمان کشی و به همسایه آزاری زیاد علاقه داشته باشه. خو د سولې ستره شورا وایي چې امریکا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو مسؤلیت لري او تر اوسه له یاد هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هیڅ راز خبرې له طالبانو سره نه دي شوي. دوستان بین المللی ما کمکگر خواهند بود، بیش از این نه، و ما از این جهت استقبال میکنیم. تازه مذاکره آغاز شده، آنچه که اینجا یک سری شایعات و تبلیغات میشن به هیچ وجه اون مسائل مطرح نشده و خیلی راه طولانی هم خواهد در پی داشت که به اونجا برسه مذاکره. دا خبرې اترې په داسې حال کې کېږي چې امریکا له طالبانو سره خبرې اترې ډېرې کړې دي او تر دې دمخه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شوي وو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په دې هیواد کې د ټکاو په ټینګښت کې مرسته نه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغانستان اړوند د واشنګټن او لویدیځو هیوادونو جګړه ییز سیاست د دې لامل شوی ترڅو دا هیواد ټکاو ته لار ونه مومي. په همدې حال کې د امریکا د پوځ لوی دریځ پر جګړه ماره ډلو د دوامداره فشارونو پر راوستلو ټینګار کوي. د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو بېلابېل لیدلوري. روسیه وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په دې هیواد کې د ټکاو په ټینګښت کې مرسته نه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ټاس خبرپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان اړوند د امریکا او ملګرو هیوادونو جګړه ییزه تګلاره د دې هیواد د ټکاو په ټینګښت هیڅ راز اغیز نه لري. د بهرنیو پوځي حضور په افغانستان کې د ټکاو په ټینګښت کې مرسته نه کوي. همدا لامل دی چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قدرت څخه ګټنې سیاست اړین نه بولو. هغه تګلاره چې واشنګټن او لویدیځ ملګري پر مخ وړي. تر هغه ځایه چې موږ پوهیږو د افغانستان پارلمان لا هم له امریکا سره د امنیتي تړون بیا کتنې ته رایه نه ده ورکړې او یوازې پوهیږو چې د ولس جرګې استازي پر دې تړون د بیا کتنې غوښتونکي شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د پوځ لوی درستیز د جګړه مارو ډلو پر وړاندې د ډیرو پوځي فشارونو پر راوستلو ټینګار کوي. We know from previous experience that when you relieve pressure on the threat تیرو تجربو موږ ته ښودل ده چې پر هغو ډلو چې ګواښ جوړوي د فشار کمښت د هغوی بیا یو ځای کېدو ته مرسته کوي. د باریا یوازینۍ لار پر دې ډلو د ډیروي فشارونو وضع کول دي. خو روسي چارواکي په دې اند دي چې د افغانستان د ناکراریو کړکېچ پوځي حل لاره نه لري. له همدې کبله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې تمه ده د مسکو په ناسته کې د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترڅنګ د سیمې لاس نور هیوادونه هم ګډون وکړي. د روسي ډیپلوماټ مخکې له دې اعلان کړی و چې تمه ده د افغانستان په اړه د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسي جرګې ته نومان عبدالجبار قهرمان نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي چې چاودېدونکي توکي د ښاغلي قهرمان په څوکۍ کې د هغه د ټاکنیز کمپاین په دفتر کې ځای پر ځای کړي وه. په دې پیښه کې 7 کسه نور ټپیان سوي او د دې پیښې پړه هم د طالبانو ډلې پر غاړه واخیسته. څو موده مخکې هم د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې یوې ځانمرګي برید په پایله کې ولس جرګې ته نومان سالم محمد اچکزي له 8 نورو کسانو سره خپل ژوند له لاسه ورکړ. پیښه تقریبا 9:30 بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. په کوچ کې ښودل شوي مواد دي چې هغو انفجار کړی دی او نوموړی په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایي چې په شهادت رسېدلی دی. 7 نفره نور هم ورسره شدید ټپیان شوي دي. فعلا قضیه تر بررسۍ لاندې ده څو مشخص سره وڅېړي چې پیښه څه رقم رامنځته شوې. هغه کسان چې هلته نږدې کسان دي هغو څخه هم څېړنې روانې دي. د ټاکنیزو کمپاینونو د چوپتیا دوره نن شپه 12 بجې پیلیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پازوال له همکارو بنسټونو او نوماندانو غواړي ترڅو خپل تبلیغاتي پوسټرونه د رای ورکونې مرکزونو څخه راټول کړي او همداشان له رسنیو هم وغوښتل چې ترڅو په دې دوره کې د مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه داوري نه کوي. له بله خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مالي او اداري مرستیال د دې کمیسیون د بدنامه کېدو په مخه د یو شمېر کړیو له جوړېدو هرڅیا ورکوي. د پارلماني ټاکنو د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم د نن شپه په 12 بجو پای ته رسیږي او د سکوت دوره پیلیږي. له دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو له پازوال سره په مشورتي غونډه کې له نوماندانو وغوښتل ترڅو د سکوت د دورې له پیل سره سم خپل ټاکنیز کمپاینونه هم ودروي. هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په 100 متري کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي او دغه 2 ورځې د جمع کولو د خپل عکسونو د ښاره اقدام وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاسوال په دغه ناسته کې هم د شان له رسنیو غوښتل
ترڅو د ټاکنو د ترسره کېدو د مخه له وړاندوینې ډډه وکړي. توقع ما این هست از تمام مدیرای ارشد رسانه ها که یک مقدار اولویت بندی شده در گزارش های انتخاباتی نسبت به حوادثی که اتفاق میفته. و این حق را کمیسیون نداره که بگویه شما از حوادث امنیتی گزارش ندین، ولی خبرنگاران باید توجه داشته باشند که مسئله طور باشه که حق مردم ضایع نشه ولی ذهنیت مردم هم مختل نشه که باز اونا باعث شوه تا رأی ندن. له بلې خوا د دغې ناستې پر دوام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال د مافیایي کړیو د فعالیتونو په اړه وایي چې دغه کړۍ له بېلابېلو لارو له یو شمېر نوماندانو څخه اړیکې نیسي او ناسمې غوښتنې ترې کوي. یک تعداد حلقات مافیایی شکل گرفته و به عناوین مختلف با کاندیدا تماس برقرار میکنن و گفته میشه که اونا را موردی به اصطلاح شک و گمان‌هایی را ایجاد میکنن و شاید تقاضاهای نامعقولی هم داشته باشد که دقیقاً باز معلومدار هست که آدرسی از اعضای کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات هم ارائه میکنن. له دې ټولو سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تازه اطلاعاتو پر بنسټ پر پارلماني ټاکنو د کورنیو او بهرنیو څارونکو شمیر څه د پاسه 400,000 ته رسیږي او د رای ورکونې ټول توکي به د جمعې پر ورځ ټاکنیزو مرکزونو ته ورسیږي. د مې وروسته پاتې خبرونه. بیا هم ښه راغلاست. تمه وه نن د ټاکنیزو شکایت اوریدلو کمیسیون د ولس جرګې د څو نوماندانو د لرې کېدو اړوند خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړې وای، خو د ناڅرګنده لامل له کبله اعلان نه سوه. که څه هم د دې کمیسیون پازوال پر ټولو نوماندانو د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار کوي، خو ویل کېږي چې دا کمیسیون به د سرغړونکو نوماندانو په اړه خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. د ټاکنو ترسره کېدو مهال ته په نږدې کېدو سره اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د رای ورکونې مرکزونه له پراخ امنیتي کړکېچ سره مخ دي. د هیواد ځینې اوسیدونکي وایي چې امنیتي بنسټونه باید د دې مرکزونو د امنیت د ساتلو لپاره کلک امنیتي تابعیاوې تر لاس لاندې ونیسي. په همدې حال کې امنیتي لوړپوړي چارواکي د ټاکنو په ورځ د ټینګو امنیتي تابعیاو ډاډ سپاري. د 1400 کال ولس جرګې ترسره کېدو ته لږ مهال پاتې دی. تمه د افغان ښاریان راتلونکې اونۍ د پیلنۍ په ورځ د رای ورکونې صندوق په لور لاړ شي او په ولس جرګه کې خپل استازي وټاکي. خو د رای ورکونې په یو شمېر مرکزونو کې د امنیتي ګواښونو له لوړوالي اندېښنې شتون لري. په کندهار کې د ناامنیو له کبله د دې ولایت په نیش او معروف ولسوالیو کې ټاکنې نه ترسره کېږي. همداشان د ننګرهار په خوږیاڼو، حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې هم یو شمېر د رای ورکونې مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په دوو ولسوالیو کې زما په خیال هغه نه دي ترسره سوي. هغه علت یې دا و چې هغه وخت ډېر کم و چې دوی موږ ته راکړي وای چې موږ هغه باید انتقال کړو او هلته زموږ ولسونه په ټاکنو کې ګډون وکړي. یو تعداد مراکز دي چې لوړ تعدادات دي لکه خوږیاڼي ولسوالي کې یا حصارک او شیرزاد کې، نو موږ ته ډاډ راکړ سوی دی چې په هغو مراکزو کې به هم انتخابات ترسره کیږي. د بلخ په چمتال او چهاربالک ولسوالیو کې هم د رای ورکونې یو شمېر مرکزونه او په کندوز کې د 98 رای ورکونې مرکزونو څخه 10 مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ولایت مقام او امنیتي مسؤلینو لخوا موږ ته ډاډ راکړ سوی ده چې انشاءالله د انتخابات په ورځ به د 98 مراکز چې موږ په کندوز کې لرو شمول د مرکز ولسوالۍ کې د دې د ټولو 98 مراکزو د خلکو د انتخابات د موادو او د کارمندانو د امنیت تامین په اړه کې موږ ته کاملا اطمینان راکړی ده. یک ماه پیش که اگر زبی که نیروی امنیتی کردن دو 10 مرکزشان که 4شان در چمتال و 6شان در چهاربالک است گفتن که ما امنیت از زیر تامین کردن نمیتونن مسدود. له بله خوا په هرات کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې لا هم په دې ولایت کې یو شمېر د رای ورکونې مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
شاید د ولسوالۍ ګلران، ولسوالۍ فرسی، ولسوالۍ اوبه، ولسوالۍ چشت شریف و بعضی ولسوالۍ دیگه شاید بعض مراکز از خطر تهدید مشکل داشته باشند. په همدې حال کې ستر امنیتي چارواکي احتیا ورکوي چې جګړه مارو ډلو ته به اجازه ورنه کړي ترڅو د دې ملي بهیر پر وړاندې خنډ وګرځي. هدایت ما، دستور ما به همه منصوبین اردوی پر افتخار افغانستان ای است که این پروسه ملی را با تمام قوت و با تمام انرژی حمایت میکنیم و حمایت بکنیم تا این پروسه را با کامیابی برسانیم و دشمنای مردم افغانستان ما از برنامه‌ای که دارن ناامید بسازیم. د لوړو امنیتي ګواښونو ته په کتو اوس به ولیدل شي چې د ولس جرګې ټاکنې به په لرو پرتو سیمو کې څرنګه ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د ان توپیر له کبله له خپلې دندې استعفا کړې ده. ښاغلی کرزي په خپل استعفا لیک کې لیکلي دي چې د ملي یووالي په حکومت کې د ډیرو ان توپیرونو او د په کاري ساحه کې د محدودیتونو له کبله یې له خپلې دندې استعفا کړې ده. ښاغلی کرزي د خپل استعفا لیک کې په بله څنډې کې ټینګار کړی دی چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی خپل رول اثرګزاره وبولي او دا ښه بولي چې له خپلې دندې لرې سي. په همدې حال کې د امنیت شورا ویان قادرشاه هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده او له خپلې دندې څخه د لرې کېدو اصلي لامل هم په دې اداره کې د تغییراتو راوړلې په ګوته کړی دی. اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د انقرې په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدنه کړې ده. په دې لیدنې کې چې د انقرې نړیوال هوایي ډګر حسن بوغایي کې ترسره شوې دواړو خواو د خاشقچي دوسیې د جزیاتو او همداشان په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د پامپیو د لیدنې د پایلې په اړه خبرې اترې کړې دي. له اردوغان سره له لیدنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکي سیال احمد چاوش اوغلو سره هم جلا لیدنه درلوده. پامپیو پرون په عربستان کې د هیواد له مشرانو سره لیدنه او د جمال خاشقجي د وژنې په اړه خبرې اترې وکړې. پرون د ترکیې لوی څارنوالۍ اعلان وکړ چې داسې شواهد ته یې لاسرسي پیدا کړی چې د جمال خاشقجي د وژنې فرضیه پیاوړې کوي. د 6 کلنې پاکستاني زینب قاتل نن سهار په دار وځړول سو. د پاکستان سترې محکمې د 6 کلنې زینب قاتل عمران علي د اعدام حکم چې صادر کړ. عمران علي پر زینب له جنسي تیرې وروسته هغه وژلې وه. دا حکم د لاهور ښار په زندان کې د زینب د کورنۍ د سترګو پر وړاندې اجرا سو. د پاکستان سترې محکمې عمران علي پر زینب د جنسي تیرې او اتو نورو ماشومانو د وژنې په جرم په 21 ځله اعدام محکوم کړی و. د زینب وژنه له پراخ تاوتریخوالي سره مله وه او خلکو د پاکستان حکومت پر ماشومانو د جنسي تیرې کوونکو پر وړاندې په نه اقدام تورن کړ. درنو لیدونکو د دې مهال خبرونه همدلته پای ته ورسېدل. د سبا د هوا حالات به مې همکارو تاسو وړاندې کړي. ښې شېبې ولرئ. الله مو ومنځي. کابل لمرین د تودوخې لوړه درجه 0.3، مزار شریف لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.7، هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 19.3، جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 28.12، بامیان لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.-5، کندوز لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.8، کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 22.8، غزنی نیماوریز د تودوخې لوړه درجه 18.-2، میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.1، د بدخشان فیض آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.2، اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.15، نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 4.0،
تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.3. دوشنبه لمرین د تودوخې لوړه درجه 11.2. تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.12. دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.9. استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20.14. مسکو لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.8. بجنګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20.14. او په پای کې به هم په اشقاباد کې هوا لمرینه وي د تودوخې لوړه درجه 19.8 اټکل شوې ده.